طالبانو د افغان حکومت پلاوی رد کړل. دا په داسې حال کې ده چې دغه پلاو نه امریکا او نړیوالو هرکلی وکړ، خو طالبانو بیا پرې ملنډې وهلې. خو افغان حکومت حوصله هم ختمه شوه او ډېر سخت جواب یې ورکړ طالبانو ته. وضعیت ډېر د خرابېدو طرف ته روان ده. یو طرف ته د قرنطینونو او بل طرف ته د صلح جنجالونه او بل طرف ته چې لوی جنجال ده د واک په سر د عبدالله جنجالونه. راځئ چې حکومت څه وایي دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د مذاکرو په پلاوي کې بدلون نشي راتلی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجیه انوري وایي که طالبان د سولې نیت لري له اعلان شوي پلاوي سره دې خبرې وکړي. ناجیه انوري ویل دا پلاوي تر ډېرې مشورې او په افغانستان کې له هغه اړخونو سره چې نفوذ لري تر خبرو وروسته جوړ شوي دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي نوملړ نهایي شوی او نور بدلون نشي پکې راتلی. د افغانستان حکومت د پنجشنبې په ورځ له طالبانو سره د مذاکرو لپاره 21 کسیز پلاوی اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د حکومت د دې کار ستاینه وکړه او ویل چې پلاوی د ټول اړخونو استازیتوب کوي. ذبیح الله مجاهد بیا داسې ویلي وه. وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو تازه خپاره کړي بیان کې د حکومت لخوا اعلان شوي مذاکراتي پلاوي رد کړي دي. د طالب اورپکو لخوا په خپاره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې د دولت لخوا اعلان شوي مرکچي پلاوي دوی ته د منلو وړ نه دي. مجاهد زیاتوي چې دوی له امریکا لوري سره هوکړه کړې وه چې حکومت به د نورو افغانانو په شان د یو جهت په توګه له دوی سره په مذاکراتو کې ګډون کوي، نه د یو حکومت په توګه. دوی وړاندې په خپله خبرپاڼه کې زیاتوي چې که افغان حکومت غواړي یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي په کار ده چې یو باصلاحیته پلاوي چې په وینا یې له ټولو جهاتونو څخه رامنځته شوی وي جوړ کړي. د طالب اورپکو ویان وایي چې له اوسني اعلان شوي لیست نه ډیری جهاتونه راضي نه دي. وسلوالو طالبان ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو تازه خپاره کړي بیان کې د حکومت لخوا اعلان شوی مذاکراتي پلاوي رد کړي دي. قدرمنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.